اکثر عذابونه تاسو ګورئ زما محترم ورونو دا په ناشکرۍ راځي او زمونږ او تاسو خولې په دې عادت شوي دي اوس په دې وخت چاته وې یاره حالات څنګه یاره وایي تپوس مه کوه مړه ډېر بد حالات دي دا او دا خبرې چې څوک کوي الله د ده نه نعمتونه اخلي الله رب العالمین په پریشانو کې مبتلا کوي خولې په دې عادت انسان ته خوله ورانول فریاد کول او دا قد ناشکرۍ ټکي چې بس حالات ډېر سخت دي او مړه کم دی کاروبار خراب دی او دا چلی دا ښه مزېداره سار به یې چې ورسره پراټې خوړلي انډې به ورسره بیلې خوړلي او دغه رنګه د غرمې رزق به له ښه مزېدار را رواني د ماښام به مزېدار را رواني یو ورځ چېرته دی را پانسېده په نهاره چې سار د ناشته ونه کړله او په نهاره د ده دا سار تېر شو او یو شپه دی په نهاره اوده نه شو د دې باوجود زمونږ په خلو باندې د ناشکرۍ الفاظ زما محترم ورونو په ناشکرۍ سره د الله رب العالمین عذابونه راځي قرآن کریم کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده کوم آیت چې ما ولوسته لئن شکرتم لازیدنکم الله رب العالمین فرمایي که تاسو د الله شکر ادا کړو الله وعده کوي خامخا درله زه نعمتونه ډېروم شکر سره وعده بالمزید ده چې څومره د الله رب العالمین شکر کې دومره درله الله نعمت ډېروي خو د شکر په مطلب هم ځان پوه کول پکار وي شکر صرف په دې خوله باندې د شکر ټکي ته نه ویلی کېږي دا به هم وي خو شکر کې اصل کې معنا د اظهار او د ښکاروالي ده شکر څه ته وایي چې الله کوم نعمت درکړی هغه په ځان راښکاره کړه یو د دې مثال درکم لکه یو صحابي دی د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي داسې خړې پړې غوندې او داسې کمزورې جامې اچولې او داسې خیرن غوندې او داسې دغه غوندې ګرځېدل لکه سړی چې ملنګ غوندې د الله نبي ته فرمایي تا ته الله پاک مالی حالت ښه نه دی درکړی ولې او وایي ولې نه زما ښه مال حال دی ښه ښایسته وس پکې نو چې ستا دومره ښه وس کېږي ستا دې کپړو ته خو لږ وګوره د الله نعمت خو په ځان راښکاره کړه که نه ټیک د تکبر پې مه کوه په لباس د فخر لباس په هم نه چې نبي علیه السلام دې نه منع کړی چې فخر پې کې په نورو خلکو باندې د کفارو مشابهت به هم نه کې هغه لباس به هم نه چې هغه شرطونه بیل دي هغه بیله موضوع هغه خبره ته به ته ګورې ستا ذهن کې خپله پراته دي خو چې کم در باندې الله نعمت کړی د نعمت مطابق ښایسته لباس واچوه پاکې جامې واچوه مزیدار پیزار واچوه د الله نعمت په ځان راښکاره کړه نو د الله نعمت په ځان راښکاره کول بل د دې نعمت نسبت الله رب العالمین ته کول د قارون په شان ته به دا نه وی چې دا خو زما کمال دی انما اوتیته علی علم عندي دا مال چې کوم مالونه راکړی شوي دا زما دومره بهترین بینک بیلنس دی کاروبار دی بزنس دی دا خو زما مهارت دی وی دا اوس خلکو نه اورئ که نه دا زما مهارت دی وی زما کمال دی هوښیار یم ډېر ځان نه به چې کوم دی فلاسفر جوړ کړي چې 2 روپۍ ورسره را پیدا شي غټې غټې خبرې به نه وایي دا د الله رب العالمین په فضل شوي دا نسبت د خپل نعمت الله ته وکړه د اولاد هم الله راکړي دا څه چې مال حال دی څه شي د الله رب العالمین د طرف نه دا د الله فضل دی په ما باندې نو الله رب العالمین یو دا غواړي موږ نه چې د نعمت نسبت به الله رب العالمین ته دریم دا نعمت به موږ د الله رب العالمین په رضا کې استعمالو نعمت را راکړو الله او موږ به استعمالو د هغه په خلاف کې او په نافرمانو کې الله درله مال درکړی دی او ته په ډمې ګډې مال درله الله رب العالمین درکو نو ته پې لګې نافرمانۍ نه او ظلمونه کې الله رب العالمین درله بچی درکړو نو ته لګې اوس دوکړې او باجې دې راخستې واده درله الله درکړه بل نعمت اوس په ته به د الله رب العالمین نافرمانۍ نه کې په دې باندې نو که دا کار کې د ناشکري ده او انتظار کوه د الله عذاب ځکه هیڅ یو ګناه وروستو خوشحالي نه راولي